أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوشتم نمبر آیت دی سورہ جاثیہ دسه نورستا دویم باب د سورۃ د اخر پوری د دوی شمالات کې الله رب العزت عقلی دلیل ذکر کې او مقصد به جواب دی سوال لې چې د زمکو اسمانونو پیدائش الله ولی کړی الا بالحق د توحید لپاره درې شمالات کې الله رد کې پاک انسان باندې چې الله او الله د رسول خبره نه مني او خواهش په روان دغه انسان الله وي گمراه دی سړي شمالات کې الله رد کې په منکرونو د قیامت څخه پیدا شو هغه د شوی نه چې زمکو اسمانونو سو مدبره منتظم نشته بلکې دا په خپل پیدا شوی دی او روان دی او زمونږه مرګ او ژوند دغه زمانه سره دی پنځیش کې به رد کې دی په دلیل کچېر د خلکو دا خبره ته وکړي چې قیامت راځي او ورځ به الله مخکې د ټول انسانانو ودرېږي وېزمن پلان راولې زی اکمړې دي زمونږ مشرانه که قیامت یقیني راتلونکي نو غیر ژوند شي جواب دا دی چې اول د غوی د ژوند اختیار د الله سره او د مرګ اختیار د الله سره دوباره د ژوند اختیار هم د الله سره دی د الله زوره ور دی سب لارنو پیدا کی به برد د شرک تصرف کی ولی الله ملک السماوات والارض شی خلق د زمکو او اسمانونو اختیار الله سره دی نو زمته به کمزوري بدن باندې بد الله طاقت نه ضرور شته خامخه به قیامت حالت به ذکر کی چې ټول انسانانو په ګوندو باندې پروت او هر انسان به خپل عمل نامه له دعوت کېدی شي دوه قسم خلک بعض خلک چې هغه په دنیا کې د قران او سنت خبره منل الله به خپل رحمت کې داخل کې او کوم انسانان چې دې په مخالفت کې واقع دي الله جهنم لراړل اخر کې دنیا نه بیرغبتی او زمونږ د الله عظمت رب ته آیات مخکې سره داري الته ویل کله الذين امنوا وعملوا الصالحات الله بدان خلق او د نیکانو غوندنی دي نو زین له سوال لغه چې نیک انسان چاته ویریش دی آیات کې الله جواب وکړي جواب حاصل دا چې توحید منی او د عقلی دلیل منی دغه انسان نیک دی الله یوازې غني وخلق الله فذكر الله تعالی اسماننا والارض الله یو د اسمکه بالحق توحید د پاره ولتجزا بلدل پاره چې ورکړي شهر نفس لرا بما کسبت سزا په سبب دا عمل چې کومي کسب کړي دي وهم لا یظلمون په دې حال چې خلکو من الله یو ظلم نشي کېدل درې خبرې یو د اسمکو اسمنو د پیدایش مقصد الله آیات کې تشریح کوي او دویمه انسان چې کوم عمل کوي دی برابر بدله دریم څنګه الله قانون په عدل بنا دی دغه به ظلم نه وي دغه بنې شرکا کار دې لکړي ګناه دې لکړي او څنګه الله زیاته سزا درکړي السماوات والارض السماوات جمع او الارض مفرد چونکه انسانانو وشدل په دیوز مکه باندې ځکه مفرد الله ویل کې نظمکه مودي او اسمانونه مودي بهم قول علماء چې ګرځي دا جنسي معنی بده کې مراد د یو دوه او درې وو ټول باندې اطلاق کیږي دریم جواب دا دی چې قران کریم تشریح محمد صلی الله علیه وسلم کړی دا حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي اول وې زمکه جره چانه لاندې کړه دا و تب ته زمکه الله په دغه دنیا کې غاړه کې درواچ به برته شو سره کاغه قران مجمل دی رسول الله تشریح کړی امام سیوطی خان کې لیکي او د قشن زرکشي برهان کې چې القرآن يفسر بعضه بعضا د قران کریم چې سره اوچته شو د نور تشریح یو کله چې مجمل پاتې شي به زموږ نبی تشریح کله چې الته مجمل زموږ د رسول الله ملګری صحابه تشریح به تابعین او تبع تابعین الارض مفرد دی رسول الله تشریح کړی دا اسمانونو مودي او زمکه موده یو اسمان د بل په مابین کې 1500 کاله مسافه دغه اشاره ده دیلا چې اے خلکو د اسمکه او اسمانونو او د لوی نظام څنګه الله پیدا کړی نو سم خیل چې موږ پر قبرونو کې وردننه شو دوباره ودق الله په موږ باندې زور نه لري ضروري لري طاقت الله دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دا ټول اسمانونو نسبت چې کله سره کرسي له وکي لکه دشت کې کړي او دغه نسبت چې کله عرش له وکي لکه دشت کې کړي نو سم خیل هغه الله چې عرش پیدا کړی دی دومره طاقت ولا ذات په یوځای کې موجود او موږ یو کمزوري مخلوق د شوی شي اے فلان را مدد شو زما کوم کو نه وکړه د ظلم د انصافي خبره ده بلکې اواز شکی یو الله لدی وش
په هغه طریقه چې کوم رسول الله تشریح کړی دا بالحق دا معنا بالعدل ابن کثیر معنا کړی دا یا بالحق دا معنا بالصدق رښتې چې الله پیدا کړی دي او دریم معنی ابن کثیر د شي کړی دا له اظهار التوحید الله د ازمکه او اسمان پیدا کړی دی د توحید د تشریح لپاره نتیجه درو ته تاسو څوک د پوښوي چې لکه د ازمکه او اسمان نظم الله ولی پیدا کړی دی دا د دیو جن پیدا شوی دی چې د مخلوق د الله بندگی وکي اساسي سبب د ازمکه او اسمان د پیدایش د لپاره هغه یوازې د رب العالمین توحید دی دا رجاله وجنه پیدا نه ده څومره وجه به دې باره کې راغلي چې دا مخلوق د وجنه یا د انبیو د وجنه پیدا ده نو کشف الخفاء کې او الفوائد المجموعه کې او نور مفسرین د سورې نشته روایت په تشریح کې به ال تفسیری خبره به روایت باندې کوي مولا قاری شه موضوعات کې نظمک او اسمان د دې پیدایش اساسي باعث چې اغزمک د الله توحید دی او بندگی ده یو نو توحید چې وسوک منی خامخا غل جایزه پکار ده او چې نه منی غل به سزا دویمه خبر الله راوړه ولی تجزاو بل در پاره چې بدل ورکړي شي کل نفس هر یو نفس سره بما کسبت او سبب دا عمل چې همیشه کړي دي تجزا جزاء من جنس العمل دی پس آیت کې ویل هغه خلک چې هغه بدی کوي ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات اې دا دوړه موږ برابر ګرځو نه هر انسان د خپل عمل برابر بدلره څه چې غریب خبرې به د قران او سنت برابر ژوند تیر کړي الله یې خسته بدله د قران او سنت په مخالفت کې واقع نو بل سزا ال ابن کثیر به خبره نقل کړي وو د دې مثال نشي یو سره د کې کړ دونه نه به تور مثال د انګور طلب کوي شي اې د کې کړونه موږ له انګور راکا د عقل منی نه منی کار کوي بد اوس موږ الله چې غفور رحیم دی د قلب ما معاف کیدم صحیح خبره نه ده ابن تیمیه مولا فرمایي چې دا دوکا ده دوکا دیم دنه توې ځټی نه دا خبره معلومه شو چې انسانانو ګور ډېر احتیاط اسنه چې کمې زه دې درنه وشه به خبرو کې او به عمل کې قیامت کې او الله به راکاږي او به دې رسول الله مفلس ویلي حدیث کې راځي ته پوښتنه وکي چې مفلس شاله ویلي صحابه ویلي چې درهم او دینار او فرش ظرف وغیرہ نه لري د الله نبی ویلي نه ډیر عملونه به کړي لیکن چاله به کنزل کړي او چاله به یو شو چاله بد د نیک عمل ته او غي وخلی بهم دغه عمل په پاتې بدله اخر دغه ګناهونه الله راوړي د پرېسټ باندې کېږي چې جهنم لراږي زنا بدني کړي څه شی به زناکار غلا بدني کړي شی وغلاګرا بما کسبت موږ الله فرمات سبب ذکر کوي چې ګوره کوم کسب دې کړي دي او کسبت کې اشاره دي چې همیشه د ګناه کړي دا وهم لا زمو په خلکو ګوره د زری په اندازه ظلم نشي کېدلی و سره دا جواب د سوال چې داخله ولی خراب کارونه کوي وجه دا د الله خوښ پرستان دي افر ایت ایت خبر من اتخذ فحال دا غشا شغنی ولید د خپل الہ هواه د خپل خواهش الہ د اول مفعول هواه دویم یا هوا اول مفعول د الہ د دویم مفعول زمونږ الله دی آیات کې ویل ډیر د شي انسانان شته چې خپل خواهشي الہ ګرځولې دي باندې سره اوس خبره کوو عبد الله ابن عباس فرمایي وی الهوا الہ يعبد دا خواهش د خلکو خدای دی چې دوی ورته بندگی کوي معبود ګڼل خواهش دا معنا چې د الله او د الله رسول په خلاف باندې په بل طرف روانېدل اوس ان شاء الله نن دا خبره وکړو چې دا خواهش پرستی سره اوس ویلې شي دایته خو الله دې شي ویلې دي آیت خبره په حال د هغه چې د خپل خواهش نه الہ جوړ کړی دی نه نو د انسان الله وي گمراه دی او کوم سړی چې گمراه شي اغلب یې سو هدایت نشي کولای و ذهن لدا سوال راځي چې د خواهش پرستۍ نه سړی څنګه الہ جوړي دا یو سوال دی دویم سوال به دا راځي چې کوم انسان د خواهش پرستۍ نه الہ جوړ کړی دی نو دا غي نه سړی څنګه ځان وژغوري دا ډوړه مهمه خبره دی او ضروری اول په اول خبره باندې خبره کوو د ایت کې الله فرمایي چې بعض انسانان د خپل خواهش نه الہ جوړي نو الہ څه مطلب او د خواهش نه الہ سره ویل شي مفسرون دغه لپاره څه وجه ذکر کړی دي او دا په دقت سره واوري چې انسان به خپل عمل باندې سوچ وکړي چې زمونږ د مسله څنګه راو څنګه نه ده درې معلومات کیږي چې کوم انسان هغه خواهش نیولې هغه ځان وساتي او چې نه نیولې هغه به نور هم ځان نشي مضبوط کی علماء دې لپاره یو څو مصداقونه ذکر کړی دي توجه د آیات کې چې الله ذکر کړی چې بعضی په انسانانو کې خپل خواهش نه الہ جوړ کی هغه څه مطلب
اولنې دی کې هغه سړی مراد دی التصنع فی الاقوال والافعال یو سړی په دې قول او عمل کې د تصنع خلق لکې یو کار نه کړي روي دا کار ما کړی دی یو عمل نه کړي خدا شکل دې برابر کړي ورس ان شاء الله صحابه خبرې ذکر کوو ته به دا ګمان پیوږي چې دا کار د کړي دی نو دې سړی د خپل خواهش نه خدای جوړ کړي دی الله ته کړته خپل خواهش بندگی کوي او دا اکثر انسانانو کې واقع ده کار به نه کړي خلکو راکارږي چې دا کار من کړي دی د دې کار کوم کې منګ یو علي بن بکر په نامه باندې عالم دی اغه ناشنا خبره کړي ده ویل ان القى الشیطان ویزه چې شیطان سره مخامخ شم احب الیه دا ډیر محترم مالا د دې خبره نه چې زه د حذیفه سره مخامخ شم حذیفه یو نیک انسان اغله ځان د مخامخ کما چې رزګور بزرګ مو فلان خو چې کله د انسان په وړاندې سړی د اذان بزرګ معرفي کی وې دی وخت کې دا سړی د الله رسول ګره پریوشي دی انسان د خپل خواهش نه خدای جوړ کی او دا خبره په اکثر انسانانو کې موجود ده چې مثال نو حساب بیانو یو سړی په لار باندې روان دي د شو حرکت وکي د شو وزرف برابر کی چې د خلکو له دا معلومه کی چې او هو دا څومره بزرګ سړی دی الله رب عزت فرمایي وې دی سړی ز پرې خودما او خپل خواهش الہ جوړ کړي نور دا پویږي او خواهش پویږي هغه خدای شو هغه معبود شو وز راځي د خیراتونه ګوري خپل ذکرونه ګوري خپل ناس ولاړې ګوري دیو چا سره صدقه کول هغه ګوري چې هغه موږ د الله د رضا لپاره کړو که په دې مناسبت باندې چې فلان وای یره دا په ډېر ناشنا سړی دی چې دا مسله کله موږ جوړ کړه نو زمون الله نه رابطه کټ شو د نفس موږ خدای معبود شو دلم به بندگی شروع کړه ځکه مقصد موږ په دې عمل کې دا خبر ده چې د خلکو توجه موږ راوړي چې لکه دا رقم سړی دی او دا رقم سړی دی او دا دوی مثال لري دینم توجه کوي قران کې الله فرمایي چې باز به د خلکو کې ته ګوري چې هغه د خپل خواهش نه خپل الہ جوړ کړي دي ويسلك بعض الناس مسلك التأليف بعض انسانان هغه ډیر کتابونه لیکي مقصد به ډیر کتابونه لیکلو کې د اسلام د دین تقویه او مضبوطوالی نه یو خو صرف دا خبره چې لکه پلانې سپ دومره کتابونه لیکي او پلانې شړی دومره کتابونه لیکلي او آخر کې به وایي شردا پلانی بندا الله دې په رحم وکي چې هغه پلانی بچی دی وغه پلانی بچی دی او دومره مشایخ دي دلم دعا وغواړي د استادانو له مغواړي د مشایخ له مغواړي او په واقع نفس امر کې یو شیخ هم نه لري نو کوم انسان چې دا کتاب ولي کې او په دې باندې مقصد د خپل القاب او الفاظ کې دي د سړي د الله نه رابطه کټ شو د خپل نفس الہ دې بس د بندګي شروع کړه دا مرز پاکستان انسانانو کې پروت دي هرګه تاسو مر کتابونه دي اوسما سو سمره لیکلي دي اوسما سمره لیکلي د یو مرز اسمه سو بری بدنونه کې دنه پروت دي خو موږ په پوي نه یو فخرم به من کو اې دی وجنا ابن جوزی رحمه الله فرمایي تلبیس ابلیس یو سل یو د شنبر صفه دا کتاب ځان لول تلبیس ابلیس چې ابلیس انسان څنګه راګيري مالدار څنګه راګيري او عالم څنګه راګيري او مجاهد څنګه راګيري او سخی څنګه راګيري او تعریف والا نو ابن جوزی فرمایي وی دی ابلیس په هغه خلکو باندې چې په دې علم کې اخر ل رسیدلی ټول شپه به هغه به خوب شوی د کتاب ګور او لیکل کوا او د ورځې به ټول ورځ په درس او تدریس کې بنشه لیکن مقصد د دې شړی په دې کتاب لیکلو کې دا خبره ده چې خلک وایي او هو دا کتاب خود لیکلي مقصد د انسان په درس او تدریس کې دا خبره چې لکه دا ډېر اوچت عالم دی اوچت شیخ دی او فلان دی وی ابلیس په دې باندې قبضه واچولا د الله نه کټ شو او د خدای او معبود چې ګوري هغه د انسان نفس دی دا انسان هم پکې راغی تاسو وګورئ دریم قسم داري چې بعض انسان هغه په یوځای کې تحقیق وکي تحقیقا مقصد دغه بل تحقیق دا خبره نه چې زما د ملګری پوي شو زه په پوي شم خو د خلکو له دا خبره په دماغ کې وردرنه کوم چې او هو په دې موضوع کې د مولوی صاحب څومره تشریح ورکړه پلانې مولوی صاحب شکل دې سره راغلی او بس اوای په ورتیر شي او دا زیاده تشریح وی لیکن مقصد د الله رضا نه بعض انسانان په یوځای کې ودرېږي او تشریح ورکړي دغه مقصد دی چې زم په پوي شم زما د ملګری په پوي شي هغه دلته مراد نه لري دلته کې دا خبره د خلکو په دماغ کې وردرنه کول چې ګور اسما غوندي عالم او اسما غوندي محققه او اسما غوندي تشریح او کله د شي وای چې ګور دا شی ما په دومره سندونو دومره استادانو اوریدلې دي به د خپل خلکو له د ملګرو ما تحت کسانو لوي چې زم دا تحقیق کوم او دا نورم کوي خو هغه چرته د یو استاد نو اوریدل او ما د ډیرو استادانو اوریدلې دي دی انسانم د خپل خواهش خپل نفس معبود وګرځو د الله ردام کړ شو خواري دې موکړه ټول عمر طالب العلم مسافر او عالم پاتې شوی
قران او سنت سره دغه د سوري لاندې پاتې شو لیکن نتیجه دا جوړه شو اخر کې چې مړکیږي معبود دی الله نه دی معبود دی د خپل نفس دی دا نو تاوان دی او سخت تاوان دی ډیر ګرانو درې منشه خبره ده ادعاء قوه الحفظ توجه وی بعض انسانان د مفسرین دا خبره ذکر کوي خواهش پرستی دی ویل چې د خپل خواهش الہ جوړ کړی دی ویغه چې کله درس او تدریس کوي نو مخله کتاب او غیره خودلې نه او د یادونه لګي چې د خلکو په دماغ کې دا ورواجو چې لکه پلانې سم خوري اوچته حافظه لري یو خو هغه حافظه چې هغه څنګه د الله احسان دی او فضل دی چې تعالی درکړه او ته کتاب له وګوري په دماغ کې الله تعالی کینې نو په دې وخت کې ته د الله شکر به وباسه لیکن کله یو سړی یو خبره یاد کی او به دا کتاب بند کې ورقه بند کې او د خلکو له پیادو باندې شروع کی او تاریخ او قصه او عبرت درس ذکر کی ا دې سړي په دې خبره کې مقصد دا خبره نه ده چې راکه دا ملګری پوي شي دغه په دماغ کې دا خبره وردن نه کول به کار دي چې ګوره تاسو مر قوي حافظه لري عبد الغني پناو باندې اوشت عالم دی هغه چاته پوښوږي شرع علامه النبلا کې تنقل لګي وشتم جلد 309 نمبر صفحات لما لا تقرا من غير كتاب توجه وېڅو وجره چې ار ورسته مخله کتاب دی په یاد باندې خلکو له تدریس نه کوي او ته څومره اوشت حافظه لري فقال غويلي اخاف العجب وېزه د دې وجنه دا کتاب مخله نه سما کدا کتاب لري کما او د یادونه تاسو لوي مې مال دا خبره یاد ده خو یو ورځ مې په فزړه کې دا خبره پرې نه وځي چې دا مخاطبین د څه ګمانو کې شر د مولانا صاحب خوري ناشنا حافظه ده څومره اوچته حافظه ده وې د دې یره د وجنه زه مجبورم چې دا کتاب مخله غوړولې لیکن دا ارڅ و مال یاد په دې دماغ کې رب العالمین مال بن کړی دي چې څنګه زه بټن وامه معنا شروع شم رب العالمین ما سره کومه کوي وی خبره مې دماغ ول راځي او به دې شو باندې غوې ما خو د دې مجبوریت مې ده چې خلک سبا دا ونه وې اسما پر زړه کې دار نه شي او هو دا او دومره اوچته حافظه او نو اکثر انسانان باندې کې واقع دي غفلت کی حتی تر دې شرع علامه النبلا کې دا خبره مرغله دولسم جنه نمبر صفحه کې عبد الملک الجوعی په نامه باندې و اذا رايت الرجل چې کله یو سړی دی ولیدو چې د ارچا سره ټکر والو بعض انسانانو کې دا عادت دی ارچا له چیلنج ورکړي هل می مبارزن په دې مسله کې زموږ مقابله کوونکی څوک شته وې ته پوه شه په دې باندې فهو يحب الرياسه وې دا صرف د خلکو کې خپل ځان مشرول غواړي چې کله یو مولا ته ولیدو چې په خپل درس کې په خپل تقریر کې هر چاله چیلنج او زما غونې په دوه خبرو باندې پوي کی کچر درې په خپل نوم کې راګر کې چې لکه دې ترکیب ته وکړي دې یاد نه دی په بغدادي شپاره کې چې راګر کې په الف کې راګر کې چې لکه تسمیه مراد د مسمى جام د یاد نه ده خو په دې کې چې تقریر کې چیلنج ورکی پلانې چې اسما مناصري لراش او د دې استاد ما تختولې دي او هغه ما مخله ودرېږي نه او حالان کې کدا هغه چرته یو کشر طالب العلم ستا مخله ودرې او په درته واله رب مرنونه وای لیکن ته چې د خلکو کوم دا چیلنجونه ورکي نو علما دا خبره ذکر کوي دا خواهش پرست وي دا د الله بنده نه دی د خپل نفس بنده دی د شي مولا تقریر لکه نسل په کار نه دی چې زه چیلنج ورکوم د خلکو له زه دا رقم ته موضوع ما میدان نه نشو درې او زما دومره علمونه دي او زما دا خبره ده موږ بچوس موږ به علم سي حدیث کې راځي موسی او خضر علیه السلام دواړه په کشته کې کېناسته د خبر له توجه کوي مرغې رااله د کشته په جانب کېناسته او چې کله درېب نه ابو وسره نو خضر موسی له ویل موسی ودا مرغې دی ولې دا او وې د مرغې په دې خلک چې دا کمی ابو دی په نسبت سره درېب له شواله وې د قشنز موته علم دی په نسبت سره د الله علم ده څومره اوشت عالم د اسمن الله څومره اوشت عالم د اسمن محمد رسول الله څومره اوشت علما د اسمن صحابه او تابعین موته دغه په عبارتونو نه پیو قسم په الله رښتیا او دروغ دا سره راجمه کو د خلکو له وایو دویم د شي دماغ عقیده ولري چې اوه مولوی صاحب سره آشنا عبارتونه ویلي نو چې وسړی په عبارت باندې پویږي نو به په دې کمزوري وخت کې شنم تقوا شته نم علم شته او موږ په منبرونو په درسونو کې خلکو له چیلنجونه ورکو چې موږ مقابله او موږ مقابله دا سړی اصل کې د الله بندګی نه کوي تاسو په دې باندې پوه شئ چې موږ الله قران کې ویلي دي چې دا سړی د خپل نفس عابد دی د خپل نفس لري خلکو کې چې مشرول غواړي شپږمه طریقه دا چې سړی د خپل نفس څنګه الہ جوړي الاعتناء بجمع الكتب وتحصيلها ډیر کتابونه راجمع کی مکتبه جوړو مالک دا کتاب راوړه دا کتاب راوړه دا راوړه دا راوړه دا لیکن کوړته وای چې لکه دا کتاب مې پکار دی لکه مطالعه کوم نو دا به سق وسکی یو حرب به کې کتلې نه تاسو د مکتبونو د خلکو ورشه د خرڅونه د کوم کورونه کې جوړ کړي دي د دنیا کې شمه قسم کتابونه راوړي دي مقصد دا دی چې دا سړی د عقیده لري چې خلک زما په باره کې د عقیده ولري چې دا د علم سخت شوقي دي هیڅ کتاب په وجه کې پاتې کیږي نه بلکې بیوالي
او بعض خلک خلیدا کوي په خپل مقتدیانو درس په ملګرو کتابونه علي درسونه د بن صفای خبره ده زموږ استاد شیخ محمد حسن جان رحمه الله الله دې غوړه مغفرت نصیب کړي وی چې کله علم تاسو له الله درکې قسم په الله چې کتاب به الله درکې کتاب چې پیسو شي دی چې د علم به پیسو شي دی چې د رب العالمین درکې نو کتاب جامه خوراک سکا قسم په الله چې د الله درکې وی ګوره په دې باندې دا کار مکو چې چاره الله شروع کوي چې چاره پلانې سیب زما دې کتاب له ضرورت ده خورته لګواله دا خبره ګوره چې چا شروع کړي قرطبی رحمه الله امام رازی رحمت الله علیه کې ودا په ټول انسانانو کې به همت انسان دی سپک انسان دی دی عوام دنیا په دنیا راټول کړو موږ چې دنیا په دې دین راټول کړو د دنیا مرته مقصد وګرځو د دین مرته ځای وګرځو لکه پلانې شپ یو کتاب بازار لراوته اسما ورته وسنه کې 2000 روپۍ کې کتاب مال وانخلی پلانې چې مال به وانخلی دی انسان باندې ته پوهه شاه چې دا د الله نه کټ شوی دی او د خپل نفس خواهش معبود ګرځولې دی قران کې الله په دې شړې باندې مراد کوي ومه طریقه علماء دا ذکر کړی د خواهش پرستی دی ویلې شي چې بعض ناشنا مسائل د کشرانو طالبانو په وړاندې تحقیق د کشرانو طالبانو په وړاندې چې ته تحقیق وکې نه خو کشران دي مشران علماء سره پاتې شوی نه دي نو هغه دا وایي چې زمون شیخ اوه په قران کې صح مهارت لري خو حالانکه دوه درې خلاصې دي کړې دي قسم په الله کمداري ورته ویلي چې ذالک الكتاب دلته ذالک ویلو دا حاجه ولي ونه ویلي بس به اخو نور تکسبني په تکتیدري به پینې پويږي اياک نعبدو کې دا اياک ولي په دې نعبدو مقدم کې به نه پويږي دا نعبدو ولا جمع ویلي به نه پويږي الحمدلله دا حمد ولي په الله مقدم کې به اخو به نه پويږي خو خپل ما تحت کسانو په دماغ کې دا خبره ورجوي چې په قران باندې ډېر سخت مفسر زه به سخت پويږم نو خپل ما تحت کسان خپل ملګری د درس هغه له دې ذهن ورکول چې پويږم دا زه بل څه پويږي نه دا سړی د الله بندګي نه کوي بلکې د خپل خواهش بندګي شروع کړي دا دي انسان باندې څنګه الله رد کوي او اکثر انسانانو کې دا مرز پروت دي اتمه طریقه علماء دا ذکر کړي دا وی کله کله چې سړی پر دې عبارت را نقل کې او ناشنا عبارتونه په دې خطبو کې او په تقریرونو کې وایي وی دا سړی چې دی دا د رب العالمین بندنه دي د خپل خواهش بندنه نشه طریقه دار توجه بعض انسان ځان سره په سفر باندې رواني کتابونه ځان سره اخیستي یې په دې گاډي کې خودري د چې په دې گاډي کې د سټ کې دا کتاب کې خود یې ځان سره بدلاش کړي ولې دا مقصد نه چې دا کتاب دومره شوقي دی دا مقصد دی چې مخاطبون له دا خبره کوي چې شیخ صاحب مولوی صاحب دا دومره د علم شوقي دی چې په سفر باندې دا کتابونه ځان سره ګرځي کې یقیني ګرځي چې هغه لاله معلوم دی بیا خو هغه جدا خبره ده لیکن بعض خلک په کور کې یو حرف مطالعه کوي نه چې کوم ځای کې پروت ټول عمر په خوبونو باندې تیر شي په غب شبانه تیر شي یو کتاب نه مطالعه کې خلاص کړه ځان سره نیولې خلکو له دا خبره په دماغ کې وراج شي لکه دا سره د علم ډیر شوقي دی دا د الله بندنه دی بلکې دا خواهش بندري کله کله دا خبره وکي وته کچرته ما ګوري دوشنبه پورز باندې زو په کور کې ربه اومه او د پنځشنبه پورز وجه دا چې پنځشنبه دوشنبه پورز باندې خلک روزه نشي دا ولا روزال تماتي او که تاسو ما ملاقات غواړئ نو به د شي چل دي چې دوشنبه پورز باندې بس جمعه لازم لګ بنا وخت لازم وشه چې روزه ما تکم بیا بس لازم پنځشنبه پورز باندې بس روزه ما تکم بیا لازم او کله کله د خپل کشان له دا خبره ورکی چې لکه ما بس روزه ماته جمعه تراوړي دي سړی د الله بندگی نه شروع کړي د خپل خواهش بندگی شروع کړي د معبود دي رسول الله فرمایي زه په دې سړي باندې ډېر ریګم او دا مرز ګوره پاکستان انسانانو کې پروت دي د زه جامع وغیرہ دا واغوندي ځان سره رسول الله فرمایي چې د شهرت جامه واغوسته چې هغه چا اغوست نه په ورځ قیامت به الله تعالی د ذلت جامه ورواغونه بیا به جهنم ور لور ورسي دا څومره خطرناک خبره او سخت خبره ده یا کله چې ته هغه مکتبه دغه خاله ورشي دوه درې کتابونه قرآن شریف په بالغ باندې مخې لکې دي راکې دي چې ته دروازه ټک ټک کې ورته هغه تعالی دروازه خلاص کړي د اذان د شي برابر کړي تسبیح پر تیری قرآن می خودلې شوی او نور شي می خودلې شوی دي او دا خلډي بزرګ انسان دي او دا بزرګ نه دا د الله معبود بندګي نه کوي عمر رضی الله عنه سره ولیدو چې هغه سوال د اثر ټیټ نیولې ورته ویل چې یا هاذا ای بلانیا ارفع راسك د خپل سر دې اوچت کا فان الخشوع لا يزيد على ما في قلبه على ما في القلب ودا کوم خشوع چې صبر زړه کې داغه زیاتیږي نه نو خلق الاول مناسب هغه خشوع کار کوي چې هغه خشوع نه وي دا د منافقت د پاسه بل منافقت دي خشوع خو دې کې نه چې زړی جامع وغو او لاره کې ګرځه عاجز غوندي نبی کریم علیه الصلاه والسلام بچروانو نبی زما شیخ پیرا کړی لګا ځړه خزا او نه به تیز لکه فوجو امام ترمذی کې مضبوط قدمونه بیا خصه سپک تیز روانو لیکن بعض غلط دا شي ځان برابر کړي چې اره خبره کې ډیر په تکلف باندې نو دا په واقع نفس الامر کې د الله بندن نه دی
بلکې دا سړی چې په واقع نفس الامر کې د خپل خواهش بندري بل وجه دا بل صورت يسر التباكي في حديثه توجه چکله تقریر کوي سب کې بشړاش علي رضی الله فرمای علي څنګه پیژنې محمد رسول الله کا بچي و اذا تم نفاق المرء يملك عينيه چې انسان په مرافقت کې اخري درجه لوري شي کې خپل سترګو مالک شي چې او غواړي ځانم چې ونه غواړم نه ځانم لیکن کله شړه انسان له غیر اختیاري راشي چې د عادت نه خو کله پیدا غلبه وشي لکه عمر رضی الله عنه باندې کې شړل صحابي فرمایي وکول تو سمعت نشيج عمر سوسه فورسه ودا مار عمر چې د جړه دا ګریان دا فریاد اوریدول خو باز خلک د سترګو سخت مالکان په تقریر کې چې تقریر کې دم څنګه په جړه شنور خلک په جړه کې سلب او په دعا کې په تقریر کې جړه بد غنله چې کله انسان دا کار کوي ته به باندې پوښ قصدن تصنعنا چې دا د الله بندن دی بلکې دا د نفس بندن دی او بعضی صورتونه داري چې یو سړی د الله بندګۍ نه کوي د خواهش توجه سبا چې سره په مجلس کې وي چې نمدام دا کې خلد شي واسه کوي ولې بیګا ټول شپه تهجد کړی دي خوب سخر غلې دي شرط د ضمیر زره موقع پیدا کوم نیمه غنټه آرام وکم بعض خلک دا ویل نیمه غنټه بس آرام وکم اې دا مقصد موږ په دماغ کې دا خبر را ده نه کې چې اے سړیا زه ټول شپه الله له بندګۍ ولاړم تهجد و صرف موقع خوب پیدا کوم د سړي د الله بندګۍ نه دا کړی در خپل ځان بندګۍ کړی دا او حتی تر دې پر احمد ابن حنبل بارک رضی يقرأ القرآن كثيرا والقرآن الكريم به ډیر وخت کې ختم کې ولا لیکن دا معلومات باندې کې د څه وخت به ختم کې قرآن به ختم کې خلکو له به ختم پروګرام به نه معلومو ربيع بن حاتم پر باندې وسړې دي وې چې کله به وسړې دغه خو لورغه قبر قرآن تلاوت کو زړه به صادر پر قرآن د شروعات خې جوړې بخیر خوراله ترسو پر دا ونه ګوري چې دا پر تلاوت کې بند دي اسنه شي دا پر یا کړانی شي د قرآن تلاوت به کو یا به سره وړي کې بچی کې اوسه ځای په نخ کړو جب کې به کې خو دې ځکه به غلې کې خو دو سلف بخپل عمل بندولو اې دی وجنا حدیث کې رسول الله فرمایي يحب العبد الخفيه الله مینه کې دا هغه بنده سره چې هغه عمل کې وپټو او بعضی صورتونه علماء دام ذکر کړی دي چې تور ته پوښتنه کې بس د ارت پوښ جواب تعالی دا په دې شبه باندې کې کزه دا جواب ونکم نو خلک بداوي چې دا پلانې سړې نه دي دا صاحب ولا پویږي نه و مولا ان باشد مولا هغه چې هغه چپاتې نشي دا د خپل خواهش بندګي دي سړي شروع کړه نو علماء دغه پر ډیر مثالونه ذکر کړی دي سبا ان شاء الله کې شرط ژوند باقی نه به دا خبره ذکر کوم چې انسان د دینه څنګه بچ کړي شي اخره خبره تدا کومه بغدادي شه بیا خپل د زعفرانی په نامه باندې وسړی و دغه باره کې خبره نقل کړې دي نشه خبره لګورم و اراد ان يشتهر فاكثر رجلا على ان يخرج الى مكه يسبه ويلعنه في مواسم مكه و بعض خلکو چې هغه بخله ځان له فکرای ونیول چې حاجان بکله حج دراله نو دله به کنځلي کول چې خلکو به جلکه دا کنځلي چاله کیږي دا پلانې سي دی په دې به ځم مشهور ډیر د انسانان شته چې هغه خپل کشان ته په دې باندې مقرر کړي چې یو مجلس کې کنه چې زمون په سید بدري شرطونه ولې پلانې سه مړ دا مولا نه دی یو بل نه پښتنه ویل کدا څوک دی ودا پلانې دی دا څوک دی ودا پلانې نو خلک به ځان له فکرای نه ولا چې زما توصیف وکي زما بدی خیر دی کله کله بیانوي چې د خلکو توجه مونږ راوړي نو رب العالمین دی آیت کې دا فرمایي افرایت ایت خبري په حال دا هغه چې خپل خواهش نه الہ جوړ کړي دا کم صورتونه چې ما تاسو له ویلې دا کار چې قصدن وکي دا سړی د الله بندګی نه کوي بلکې دا د نفس بندګی کوي په دې چې انسان باندې زمونږ د الله رد دی او زمونږ د الله ورمانه غضب او خفقان دی الله رب عزت موږ تاسو د انسانانو نه بچي مسجد قباء مسجد اقصا مسجد حرم نبوي او زرار په حق معلومات ان شاء الله سیرت په درسونو کې دار روان دي د اړیو بجدا جدا فضایل به ذکر کو رسول الله فرمای چې کله سړی مسجد قباء کې 2 رکعات منځو کې داده شیدل لکه قبول شوی عمره او مسجد نبوي کې لکه 500 سره باندې یو مزبدلېږي حرم کې په یو لکو هم شي ان شاء الله به بیانو دوه مهمه خبره ده د حکمونو په بیان کې د قران کریم اسلوب څنګه لري حکمونه څه مطلب چې بچی شبانه حکم ذکر کوي که احکام ته ذکر کوي نو هغه دا معنی چې د مکی په دور کې دا احکامات الله را لګرین دي مگر بازه په مدینه کې به احکام ذکر کوي دا ولې څنګه وجدا چې باندې محمد رسول الله نظام جوړ کړو سبا ان شاء الله زموږ مدرسه کې د ونیمو بجونو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سیرت اختتامي پروګرام شروع کیږي شیخ صاحب محمد شاه شروع کړو تقریبا لسره ځای دوام وکړي د رسول الله سره خو ټول عمر بیانو خلاصيږي نه خودی کی هغه غټ غټه واضح ټکی د عوام په اسلام نه غیر واقع سو د خلکو له شی ډیر قدمنه مسله و
نو په دې کې موږ تاسو ټول خپل ملګری نور هغه د ترغیب کو چې برخوالو تر څو پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینه محبت کار کړی شي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي دا چټون ان شاء الله علی ګل شي د سبا کې جون باقي باقي خبرو کو نو سبا د وریم بجونه به دا پروګرام شروع کیږي برخه به کې والو تر څو پورې د خیر مجلس دی د رسول الله سره اظهار د محبت وکړي شي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد